Assalamu alaikum dear students. Biology chapter number first, Introduction to Biology, lecture number 12, Muslim scientists and their contribution. مسلمان ساينسدان اور ان کے خدمات. په دې ټاپک کې به مونږ د هغه ساينسدانانو باره کې سټډي کوو چې د ساينس اف بایولوژي په ډیولپمنټ کې کردار ادا کړی دی. مطلب دا چې د بایولوژي شو یا نور ادر فیلډ شو، دا خو په مزه راغلی دي، ډایرکټ خو نه دي راغلی. نو د دې په ډیولپمنټ کې په ترقۍ کې څه ساينسدانانو کار کړی دی، نو هغه به سټډي کوو. هغې کې مسلمز هم شته دی او نان مسلمز هم پکې شته دی. کوم چې مسلمز دي هغه به مونږ سټډي کوو. اوکې، سو لیټس سٹارټ. Muslim scientists contributed a lot of knowledge. Contributed دلته معنا ده ورکړي دي، دیا ہے. مسلمان ساينسدانانو ورکړي دي a lot of knowledge، ډیر زیات knowledge علم یې ورکړي دي. to the science of biology، چاته ورکړي دي؟ science of biology ته ورکړي دي and medicines ته ورکړي دي. سٹارټ کیږي مطلب 801 802 دینه سٹارټ کیږي او 1500 پورې، نو مطلب 1599 پورې پکې راځي. اوکې، their views were highly respected. د دې چې کوم views دي، views مطلب د دې چې کوم رائے دي، نظریې دي، د چې څه ویلي دي، د هغې زیات عزت کیږي. عزت داسې چې ډېر زیات کتلی کیږي، ویلي کیږي، سټډي کیږي. and taken as authority. د authority دلته مطلب دا شو چې په هغې خلک یقین کوي، ټرسټ پې کوي، یقین پې کوي. اوکې، some of the famous Muslim scientists، یو څو یې دلته لاندې ذکر کړي، تقریبا 9 یې دلته ذکر کړي دي، سټډي کړي. اوس به موږ سټډي کوو. اوکې، داسې خو ډېر زیات دي، خو دا فیمس دي، دا یې ترې راغشتي دي. نمبر 1 دی جابر بن حیان، 721 دا پیدایش دی او 815 وفات دی. he was born in ایران، په ایران کې پیدا شوی and practice medicine in Iraq، او میډیسن باندې پریکټس مطلب سبق د پرچته تلو عراق ته، او پریکټس مطلب ټریننګ ته وي. د میډیسن ټریننګ یې چته کړو؟ عراق کې کړو. هی انټروډیوس ایکسپریمنټل کیمستري، هغه پیش کړی وه څه؟ ایکسپریمنټل کیمستري. کیمستري خو یو تیوریټیکل کیمستري وي، عام چې مونږ کیمستري بوکس کې وایو. یو هغه کیمستري وي ریاکشن وغیره کول، د ایکسپریمنټ تجربو نه پس په چې څه ریزلټ رالو، څه نتیجه به راله، هغه به د ولیکل. نو دا ایکسپریمنټل کیمستري شوه، دا د انټروډیوس کړی وه. مطلب ای دپاره چې کوم سامان هغه د جوړ کړی و، هغه یې منتخب کړی و. اوکې، and also wrote a number of ډیر زیات بوکس په پلانټس او په انیمل، په اونو بوټو او په ځناورو باندې د ډیر زیات څه ولیکل؟ بوکس ولیکل، کتابونه ولیکل. among these، په دې مطلب د ډیر زیات لیکلي دي، په هغې کې اوس موږ ته یو څو یادوي، دلته یې لیکلي دي. اوکې، النباتات and الحیوان are noteworthy، قابل ذکر دي، ډیر زیات خلک ګوري، ډیر زیات مشهور دي. he was also an astronomer، دې سره دې سو astronomer هغه ته وایي چې څوک د ستورو باره کې سټډي کوي. فارماسیسټو، د میډیسن باره کې چې سټډي کوي او پیږي پې ویلي وي دوایانو باره کې. فیزیشن، ډاکټر ته وایي. فلاسفر، فلسفي و. فلسفه اصل کې دا دی چې زندگی څه ته وایي، مونږ ولې ژوندي یو، رښتیا څه ته وایي، حقیقت څه دی، د دې ټولو سوالونو جواب ورکول بس دا فلسفه ده. اوکې، and انجینیر یا انجینیرنګ، د کمپیوټر جوړول، موبایل جوړول، بلډینګز جوړول، د انجینیرنګ کار دی. اوکې، نمبر 2 دی عبدالمالک آسمی، پیدا شوی په 740 کې، وفات شوی په 828 کې. اوکې، he was born in بصره، په بصره کې څه شوی؟ پیدا شوی. بصره په عراق کې یو ځای دی. اوکې، he was regarded as a specialist، regarded کنسیډر کیږي، مانا جاتا ہے، منلی کیږي. as a specialist وی ماهر ته. in animal science animal وی زناورو ته. د دې په ساينس کې څو ډیر زیات سپیشلیست ماهرو پکې. انیمل ساينس دی کې مونږ هم انسانان هم پکې راځي. he wrote، هغه لیکلي دي many books، ډیر زیات بوکس on animals، په انیملز باندې، and plants، او په پلانټس باندې، په ځناورو باندې، مونږ هم پکې راځو. اوکې، تاسو ته زه بار ویم پلانټس په اونو بوټو باندې. one of his book، په هغې کې یو الهیل چې دی، الهیل is about horses، په هغې کې د horses سټډي کړې ده.
هغې کې صرف هارسز ذکر کړي دي. نیم څه دی؟ الهیل، د اسونو باره کې. انادر یو بل دی الابل ورته وایي، الابل اباوټ کیملز، په هغې کې د اوښانو باره کې ډېره سټډي کړې ده، مطلب ذکر یې کړی دی. اوکې. تھرډ دریم نمبر اشا اباوټ شیپ، څه ته چې موږ ګډې وایو، شیپ، بیزې ورته څوک وایي، څوک ورته ګډې وایي. اینډ فورث چې دی الواهوش، چې په هغې کې از اباوټ وایلډ انیمل. وایلډ تاسو ته ما بار بار زه وایم دا ځنګلي ځناورو ته وایي وایلډ انیملز. ان د بک خلق الانسان، په خلق الانسان کې هی هیډ ډسکرایب، هغه بیان کړي ډفرنٹ پارټس، مختلف پارټس، مختلف حصې، اینډ فنکشن او د هغې کار اف هیومن باډي، د هیومن باډي مختلف پارټس. فرض کا زړه شو، د ده څه کار دی دا یې ذکر کړی دی. دغه حساب د سترګې څه کار دی، دماغو څه کار دی، هغه د څه کړي دي په پس خلق الانسان کې د ذکر کړي دي. اوکې. نمبر 3 دی دریم نمبر بو علی سینا، او په 1037 کې وفات شوی و. اوکې. هی واز برن نیر بخارا، هغه پیدا شو بخارا سره جوخ، او بخارا کوم ځای ده؟ په ازبکستان کې ده. هی واز among the greatest Muslim scientist، هغه چې کوم غټ غټ مسلمان ساینسدانان دي په هغې کې یو اوسئ ده. and his most valuable contribution، او د هغه چې کوم قیمتي خدمت هغه سو واز in the field of medicine، په میډیسن کې، په دوایانو کې د ډېر زیات کار کړی و. he was an expert specialist، ماهر یو معنی ده. in mathematics کې ما سو expert تکړه په میتس کې. astronomy د ستورو باره کې سټډي، دې ته astronomy وایي. فزیکس کې اوکې. and paleontology د پاسټ باره کې سټډي کول، مطلب دا چې کوم ډیډ ارګینیزمز دي، که پلانټس دي او که انیملز دي، که ونې بوټي دي او که ځناور دي چې دا ډیډ دي، د دې سټډي ته پیلونټالوجي وایي. تاسو ته ما بیا ویلو یو بیا د دې 2 ټایپس دي، یو پیلیو بوټني ده چې په دې کې بوټني مونږ وي، دا د پلانټ سټډي ته وایي. نو پیلیو بوټني چې په دې کې مونږ د پلانټ باره کې سټډي کوو، چې کوم ډیډ پلانټ دي که نه کلونو ساله مخکې، او د هغې سټډي کوو، هغې ته وایي پیلیو بوټني. او یو دی پیلیو زوالوجي نمبر 2، دا دې نه مخکې لیکچر کې مونږ ذکر کړي هم دي. ها، پیلیو زوالوجي چې په دې کې د انیملز باره کې، په سلونو ساله مخکې چې کوم انیملز مړه شوي دي، په هغې غرونه راپروتي، زلزلې راغلي، او هغه نن سبا پیدا شي هډوکي هر څه، د هغې سټډي کول دې ته څه وایي؟ پیلیو زوالوجي او پیلیو بوټني، او ټوټل دواړو ته څه وایي؟ پیلونټالوجي. اوکې. هی ورکډ آن د structure function and disease of the eye، د آی structure function کار and disease او بیماری of the eye د سترګې، دا سترګه څنګه جوړه ده، د څه نه جوړه ده، دا structure کې راځي. کار څنګه کوي، دا فنکشن کې راځي. ډیزیز یې کې ابنارملیټیز راځي، خپل کار صحیح طریقې سره نه کوي، هغې ته څه وایي؟ ډیزیز. اوکې. هی ډسکرایب 130 ډیزیزز، 130 بیماری د څه؟ د آی، د سترګې. ان هیز بک کې څه کړي؟ د بیان کړي دي. هیز بک القانون فی الطب واز ټرانسلیټډ، دا د کتاب نوم دی، واز ټرانسلیټډ into many European languages دلته راغلي دي. اوکې. انګلیش شو، فرنچ شو، جرمن شو، دې خوا مخکې ما لیکلي دي، بیا بیا نوٹ کې انشاءالله. نو القانون فی الطب څه شوی؟ ټرانسلیټ شوی دی، د هغې ترجمه شوې ده یوروپین لینګویجز ته. اوکې. بیا نمبر 4 دی ابو عثمان عمر الجاهز. هی wrote the famous book، هغه لیکلو یو مشهور بک الحیوان نومېږي، الحیوان which describe his own observation، چې په هغې کې هغه لیکلي دي، بیان کړي دي his own observation، د هغه خپل چې کوم observation دي، هغه سټډي کړی دا، لیدل کتلې کړي دي on animals، په animals باندې such as the seasonal migration. د seasonal migration دې ته وایي کله چې فرض که یو سیزن بدلیږي، اوړي نه ژمي ته کېږي یا ژمي نه اوړي ته کېږي، نو دې کې ډېر انیملز چې دي هغه خپل ځای بدلی، یو ځای نه بل ځای ته ځي.
داسې لکه انسانانو کې څه وي د یم ځای بدلی، څوک غرونو ته به راځي، څوک دلته نه دلته راځي، واورې کېږي نو هلته نه دلته، دې ته وي سیزنل مایګریشن. نو دا په دې ټول انیملز کې شته دی، څونه چې ځناور دي په هغې کې دا شته دی. such as the seasonal migration of fish in river Tigris. river Tigris دا د یو دریا نوم دی، د یو سیند نوم دی، river Tigris، چې په عراق او ترکي کې څه دی شته دی دا. similarly he describe همدغه حساب هغه describe کړو بیان کړو the life system of an ant، د یو ant د یو میږي life system هغه بیان کړو چې په دا میږي چې دی څنګه مطلب ورک کوي، کار څنګه کوي، ټیم ورک کوي، دی په یو ځای باندې یو کار کوي. دا ټول د دې باره کې هم د څه کړو بکس یې لیکلي او دا یې سټډي کړو. نمبر 5 دی الفارابي. this renowned حکیم ډاکټر ته به یې وي مخکې، renowned مشهور حکیم and biologist lived in he wrote 2 books، هغه 2 کتابونه لیکلي، کتاب النباتات چې په هغې کې which is about plants چې په هغې کې اونې بوټي ډسکرایب کړو بیان کړو، and کتاب الحیوانات چې په دې کې which is about animal او په هغې کې څه کړو animal ډسکرایب کړو. نمبر 6 دی عبدالقاسم علي زهروي. this great Muslim surgeon، دا چې کوم great عظیم مسلمان سرجن چې سرجری کوي اپریشن یې کوي was born in 936 کې پیدا شو and died in 1004 کې. okay he was famous for the removal of stone from urinary bladder، د urinary bladder نه stone remove کول، کاڼې لر کول، دی په دې کې ډېر زیات مشهور و. دا تاسو لیدی شئ دا کډنی دی، دا یو کډنی دا بل کډنی، دا دی کې سټون وي، دا ډیولپ شي دا بیا ښکته راځي، دا یوریټر دی، دا پایپونه دي، یو د دې کډنی نه راغلی ګردې نه، یو د دې نه راغلی، دا ویني دا دلته یورینري بلیډر ته راشي، مثانه چې ورته وایي، دې کې دا جمع شي بیا لاندې نه ځي او دا ډېر زیات پین کوي، درد کوي، دې له بیا سرجري وکړي دا ترې ریموو کړي. نو دې کې دا ساینټسټ و ډېر زیات تکړه و، دا به د ولې خپل هغې وخت کې د ولې خپل انسټرومنټ جوړ کړو او په هغې باندې به اپریشن کوو او دا به یې څه کوو ریموو کوو دی نه. نمبر 7 ابن الحیثم. he lived in 965 کې پیدا شو او 1039 کې وفات شو and was one of the most outstanding biologist. outstanding هم څه ته وایي مطلب ماهر ته وایي، تکړه ته وایي، biologist of Muslim world. basically he was an ophthalmologist. هغه خپل سو عام طور باندې ophthalmologist ophthalmology د آی سټډي کولو ته ophthalmology وایي او څوک چې دا وکړي نو دته ophthalmologist وایي. he corrected the Greek concept of vision locating retina as the seat of vision. د دې جملې مطلب دا دی که نه چې ګریک کې دا مشهور و چې کوم یونان والو چې دا ویژن نظر چې دی دا په آی کې چې کوم دا ایرس دی دا د دې نه راځي، مطلب دغه ځای په هر څه لیدو کې کار کوي. دې کې تاسو دا وینئ دا ایرس دی، دا ایرس دی، دا پیوپل دی، دا ایرس دی. نو دوی وی چې دا پیوپل او ایرس چې دی ګریک والا وی چې دا په ویژن کې انوال دی، مطلب د ده کار دی دا نظر کنټرول کول او هر څه لیدل. نو دا ورته د ټیک کو چې مطلب دا ځای نه دی په دې کې انوال، په دې کې دا تاسو دا وینئ دا ریټینا ده، دا انوال دی، لایټ په دې باندې فوکس کېږي او امیج ته کنورټ کېږي او د دې نرس په ذریعه باندې چته بیا برین ته ځي. فیمس بک دغه چې کوم مشهور کتاب المناظر چې په دې کتاب کې د مطلب د ویژن د لیدل کتل چې دا موږ څنګه کوو، د سترګه کار څنګه کوي، کتاب المناظر کې دا هغه بیان کړو. and میزان الحکمه او میزان الحکمه بک کې څه دې کې د لایف باره کې مطلب دې کې د فلسفې مطابق خبرې په دې بک کې وي. دا ټرانسلیټډ د دې ترجمه شوې وه انټو لیټن څه ته چې موږ لاتیني زبان وایو، په روم ایټلي کې به
مخکې څه ویل کېده دا ډیډ لینګویج دی ها نن سبا نه ویل کېږي هیبریو چې دی دا جیویش کوم چې یهودیان دي هغه یې وایي په اسرائیل کې ویل کېږي ګریکس څه ته چې موږ یوناني وایو دا ترکی څه پاټ کې به مخکې ویل کېده اوس نه ویل کېږي دا هم ډیډ لینګویج دی اینډ ادر ویسټرن لینګویجز او یوروپین لینګویجز دا سیم دي ها یو سیز دی لکه انګلیش شو فرنچ شو جرمن شو سپینش شو ایټالین شو دا یوروپین لینګویج هم دي او ویسټرن لینګویج ورته هم وایي نمبر 8 علی بن عیسی he was a well known هم څه ته وایي مشهور آی سپیشلیسټ هغه سو هغه یو آی سپیشلیسټ ډاکټر ته وایي he worked on the structure په سټرکچر باندې مطلب پارټس د دې د حصې بیانول دي ته سټرکچر وایي فنکشن د هغې کار and disease د هغې بیماری of the eye د سترګې he described 130 disease 130 disease بیماری of the eye in his book هغه څه کړی په خپل کتاب کې لیکلی وي بیان کړی وي the book was translated into many European language او دا بوک هم څه شوی دی ترانسلیټ شوی دی ترجمه شوی د څه many ډیر زیات European language او western language دا یو څیز دی ابن النفیس he was renowned مشهور ته biologist of 13th century د 13th century مطلب 1301 1302 1399 پورې دا 13th century ده he described هغه بیان کړو د circulation of blood in human body چې دا بلډ په circulation تاویدو ته وي د بلډ چې کوم د باډي کې ګرځېدل دي هیومن باډي کې دا بیان کړو د ډایګرام کې تاسو وینئ دا هارت دی دا زړه دی دې ته ټول باډي نه د دې بلو دا وینئ دا سوزن بلو د دې وین د دې رګونو په ذریعه دې ته بلډ راځي وینه راځي او د سور دا وینئ دا آرټریز اورټا د دې په ذریعه دې نه بلډ وځي او ټول باډي ته ځي دې ته راځي او واپس دې نه ځي د دې دا سرکولیشن څنګه دی نو دا دې ساینټیسټ بیان کړو دا لیکچر دلته کمپلیټ شو نیکسٹ لیکچر کې به موږ وایو لیولز آف بایولوژیکل ارګنایزیشن اوکې که ویډیو هم خوښه شوی وي نو چینل لایک کې سبسکرایب کې او کم از کم خپل یو فرند سره شیر کې تھینک یو